حسن بصری رحمت الله علیه وزل ناستو دا مې ته ویلم دی یو کس راغی وی بچی مې نشته هغوی ورته استغفار وایي بل کس راغی وی جی باران نه کېږي وی ټول استغفار شروع کړي بل کس راغی وی باغونه مې نشته پټي مې نشته وی استغفار وایي چې څوک به راتله څه خبره به یې کوله دا مسله ده وی استغفار وایه چا ورته یې صحیح به د هر څه دپاره استغفار وی الله جل شانه قرآن کې وعده کړې ده نوح علیہ السلام فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا نوح علیہ السلام وی ما خپل قوم ته چې تاسو استغفار وایي څه چل به وشي یرسل السماء علیکم مدرارا الله به در باندې په شیبو شیبو باران وکړي ویمددکم باموال الله به ستاسو مدد وکړي په مالونو باندې ویمددکم ببنینا الله به زامن درکړي ویجعل لکم جنات الله به باغونه درکړي ویجعل لکم انهارا الله په استغفار باندې د هرې مسلې حل په استغفار باندې ښودلی دی کم از کم حضور علیہ السلام یو حدیث کې فرمایي وایي زه روزانه د ورځې اویا ځل د الله نه بخښنه غواړم نو د اویا تعداد د دې نه مراد محدثین وی کثرت دی زه کثرت سره چې کله پیغمبر استغفار وي نو معتاله کثرت سره روزانه 313 ځل استغفار ځان له معمول جوړ کړي او که نه کېدی شي دا یو عمل ځان سره والی دنیا او د آخرت د ټولو کامیابو دپاره 313 ځل درود وایي 313 ځل استغفار وایي او 313 ځل سورې اخلاص وایي قل هو الله احد ټول مشکلات ټول ضرورتونه به الله جل شانه پوره کوي دا ځان سره یو عمل شروع کړي خو ما بس ټایم کې سوچ کول چې یاره د درود او استغفار کې د درود او استغفار کې کم یو مخکې ویل پکار دي درود مخکې ویل پکار دي که استغفار مخکې ویل پکار دي لکه تبلیغ والا ملګري مو یې که نه چې 300 ځل چې کم دی نو سهار ماښام درود او استغفار او درېیمه کلمه دا وایي نو ما به چېرې دا درود بیا مې د یو بزرګ قول مې وکته نو یو عالم نه چا تپوس وکړه یاره مخکې درود پکار دی که مخکې استغفار پکار دی نو هغه ورته ویې ګوره د استغفار مثال دی د ریګمال دې سره لوښې صفا شي او د درود مثال دی د خوشبو نو کله چې ته په یو لوښو کې خوشبو اچې نو لوښې به مخکې صفا کې نو اول استغفار وایي چې زړه صفا شي بیا په هغې کې د درود خوشبو ور واچول نو اول 313 ځل استغفار ووایي او بیا 313 ځل درود مبارک وایي بیا 313 ځل ځکه علما لیکي چې په هر عمل کې د قبلېدو د نه قبلېدو احتمال شته اوس د مو تاسو دا مونځ کو دې کې احتمال شته چې الله قبول کړي او دا هم شته چې الله قبول نه کړي هر عمل کې د قبلېدو او د نه قبلېدو احتمال شته خو په درود کې د نه قبلېدو احتمال نشته درود ضرور الله پاک قبلې نو مخکې استغفار وایه بیا درود وایه بیا دا یو عمل ځان سره والی ډېر ناشنا زبردست الله دې ما تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد صلى الله عليه وسلم كما انت اهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين سنتك ولا مشرك